सूरत राअद आयत नंबर 32, 33 और 34 पदी आयतुनो के ददीजेना द सूरत राअद द्रीम बाब او आखिरी बाब दे तर दाखिर पोरे او पदी की पावलनी आयत की तसली दा او بیا دا غینا پس عقلی دلیل دی بیا زجرون دی بیا بشارت دی او بیا دلائل دی نقلی دلیل دی عقلی دلیل دی آخر کی د سو شبو جوابون دی او صداقت د قرآن او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او باغی سره بدا صورت او دا باب ختم شي. نن پړمبني آیت کې تسلی ده. مفسرین فرمایي فی تسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا. دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ایماندارو د لپاره تسلی ده. تسلی ده چې دې خلکو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټوکی مسخری او خنداګانې کولی. الله تبارک وتعالى هغه ته تسلی ورکوي چې دا نوې خبره نه ده. ستانه مخکې چې څومره انبیا راغلي دي هر پیغمبر پسې خلکو خاندلیم دي، خنداګانې هم کړي، ټوکی مسخری هم کړي دي او د هغوی په شان کې ګستاخي هم کړي دي. الله وی یو وخته پورې ما مهلت ورکړی. الله تبارک وتعالى در یو وخته پورې هر چاته مهلت ورکي. ګوري که سړی څه وخت کې مستومانه شي، پښیمانه شي او توبه وباسي، خو چې کله بالکل د صبر پیمانه لبري شي نو بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه بیا داسې نیول کوم چې زما په شانتي نیول څوک نشي کولی. سورت هود کې تیر شول چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې داسې زه یو انسان او یو قوم چې کله ظلم کوي نو داسې زه رانیسم. وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. دیرشمه سپاره کې فرمایي سورت بروج کې فرمایي ان بطش ربک لشدید. د رب پکړ ګورې ډیر زیات سخت دی او د هغې نه ځان ساتل پکار دي. نو دی آیت کې دا ذکر کوي ولقد او په تحقیق سره استهزیا خندا کړې شوې وه، مسخري او ټوکې کړې شوې وې برسول من قبلک، ستانه مخکې رسولانو پورې هغوی صبر کړی. تم صبر کوه. هلته چې چا ټوکې مسخرې کړې وې ما رانیولي وو، ما هلاک کړي وو، ما تباه کړي وو، دی به هم درته هلاک او تباه کم. ته صبر کوه. فاملیتو نو ما مهلت ورکړیو للذین هغه چاته کفرو چې هغوی کفر کړي، ثم اخذتهم بیا ما نیولیو هغوی، بیا مې رونیول. فکیف کان عقاب. الله وی څنګه شو زما عذاب عقابی، زما عذاب څنګه و، څه خوند او مزه وه، دا ذکر کوي. الله وی بیا زمانه څوک بچ کېدی او تښتېدی نشي. دی آیت کې ورپسې عقلی دلیل دی او زجرم دی. الله تبارک وتعالى فرمایي و یو داسې ذات چې هغه په هر یو نفس باندې باخبره دی، د هر نفس هر کار ورته معلوم دی. نو دا بله جمله ورسره حذف ده. او یو داسې ذات چې هغه داسې نه دی، د چا په عمل خبردار نه دی، هغه ته د چا عملونه معلوم نه دي. دا دواړه برابر کیدی شي؟ نشي برابر کیدی. چې کله دا دواړه برابر نه دي نو معلومه شوله چې بیا چې کوم دی نو معبود برحق چې الله تبارک وتعالی دی او معبود باطلا دا دواړه چې کوم دی نو برابر نه دي. حق او باطل برابر نه دي، کفر او اسلام برابر نه دي، لوند او بینا برابر نه دي، عالم او جاهل برابر نه دي. نو دی کې دا ذکر کوي افمن آیا بس هغه څوک و قائم
چې هغه ولاړ دی دلته ولاړ د ناس مقابل نه دی یعنی دا معنی نه چې ولاړ دی او ناس نه دی نه دلته کې د قائم نه مراد دی متصرف په خپل اختیار کار کوون کې ته مراد دی هغه ته متصرف وي تدبیر کوون کې هر یو کار د پاره انتظام کوون کې یو هغه ذات چې هغه انتظام کوي لګیا دی تصرف کوي لګیا دی علا کل نفس پر یو نفس باندې هر یو نفس ته په سر ولاړ دی د هر یو نفس نه خبردار دی بما کسبت په سبب د هغې چې هغه کم کسب کړي الله ته معلوم دی چې څوک کم کسب کوي او څه کوي دا الله ته معلوم دی د هغې باوجود هم اوس زجر ورکوي چې الله او غیر الله برابر نه دي معبود برحق او معبود باطلا برابر نه دي وجعلوا لله شرکا او دی بیا هم الله ته شریکان جوړي دی بیا هم د الله سره خلق شریکان کوي دی بیا د الله سره شرک کوي د شرک مختلف قسمونه دي څوک د الله سره د الله په ذات کې شرکت کوي لکه څنګه چې الله هغه چې کوم دی نو الله ګڼي نو داسې نورم څیزونه ګڼي لیکن څوک ورسره په صفاتو کې کوي لکه څنګه چې الله معبود دی نو د بل څیز نه معبود جوړ کړي څنګه چې الله خالق دی نو بل څیز خالق ګڼي څنګه چې الله شافی دی شفا ورکوونکی دی نو داسې بل څیز کې دی شفا ګڼي نو دا د شرک مختلف قسمونه دي نو څنګه چې الله تبارک وتعالی عالم الغیب دی نو داسې بل څوک عالم غیب ګڼل دام شرک دی څنګه چې الله حاضر ناظر دی داسې بل څوک حاضر ناظر ګڼل دام شرک دی نو دا د شرک ټول قسمونه په دې کې داخل دي وجعلوا لله شرکا او دی ګرځي د الله دپاره شریکان قل ته ورته ووایه چې سموهم د سموهم خپله معنی دا ده چې لږ نوم خو د هغوی والی خو مراد دلته نوم نه دی ولې که چېرې مراد نوم شي او ته دی ته ووایې چې زمړه د الله نه علاوه چې ستاسو کوم معبودان دي د هغوی نوم راته واله دی ورته فورن شروع شي چې پیر بابا کاکا صاحب پیر صالح بابا تور ډیری بابا خاو بابا پلانکی بابا ډنګری بابا دی به درته شروع شي لات منات عزا دا مراد تېنه نه دي نوم یې خو دله هم ورځي او ده ورته پخپله ایښی هغه نوم ورته ده پخپله ایښی د نوم دلته مراد دی د کمال څه صفات ذکر کراله څه کمال پکې شته د کمال ټول صفات الله تعالی جمع کړي دي د الله تبارک وتعالی ذات داسې ذات دی المستجمع لجميع صفات الکمالیه د کمال چې څومره صفات دي دا په الله کې راجمع دي عالم دی رازق دی خالق دی مالک دی شافی دی غفار دی رحمان دی رحیم دی ستار دی دا د کمال صفات دي د کمال چې څومره صفات دي په زرګونو په لکونو اټول په الله کې راجمع دي هغه دومره دي چې قرآن ذکر کړي دي که چېرې د دې سمندرونه صحیح او د دې ونو نه کلمونه جوړ شي دا ټول هر څه به ختم شي او د الله صفات د کمال به ختم نشي اوس چې تا الله سره بل سړي شریک کړی دی په څه کې دې شریک کړی دی د هغه د کمال څه صفت وښایه هغې د کمال څه صفت پروت دی معلومه شوله چې د الله نه علاوه بل چا کې د کمال صفت هغه چې کوم دی نو نشته که چا کې دی نو هغه به محتاج الله ابا الله ته محتاجی صفت به محتاجی غزاد به محتاج وي الله ته به محتاج وي الله به ورکړي نو د کمال صفات دا په الله کې راجمع دي ځکه د هغې نه مطالبه وکړه چې د کمال یو صفت راته وښایه نو کله دا ذکر کړي دي وی زه ته راته وښایه چې سی پیدا کړي زه ته راته وښایه چې سی کړي دي زه ته راته وښایه اسمان کې شریک دی که څه کې شریک دی نو دا مختلف قل ورته وایه سموهم
تاسو دا غي د کمال څه صفاتونه ذکر کې ام تنبئونه دا بل زجر دی زجر خلاصه دا ده چې آیا دی الله تعالی ته د یو داسې سیز خبرداري ورکوي چې الله ته د هغې علم نشته په کائنات کې داسې څه سیز نشته چې الله ته به د هغې علم نه وي دی په یو ناشنا انداز سره نفي وکړله د غیر الله د الله نه علاوه بل څوک معبود ګڼل د هغې الله نفي وکړله وي نشته یو الله دی د الله نه علاوه که بل څوک معبود وي نو الله ته به علم وي خو چې الله ته د هغې علم نشته چې بل څوک نو دا معلومه دا لازم ده دې خبرې ته چې شته نه ځکه روح المانی فرمایي وی وجود د یو څیز دا لازم دی علم د الله تعالی ته چې کم څیز په وجود کې راغلی دی د هغې علم الله ته دی چې کم څیز به په وجود کې راځي د هغې علم الله ته دی چې کم څیز وجود تیر کړی دی د هغې علم الله ته دی او چې د دې علم الله ته نشته نو بیا معلومه دا شوه چې دا څیز نشته چې علم یې الله ته نشته نو معلومه شوه چې دا څیز نشته نو د الله نه علاوه بل معبود نشته ځکه الله ته علم نشته ځکه چې هر څه خو الله پیدا کوي که د الله نه علاوه بل معبود وي نو الله ته به علم وي په ناشنا انداز سره نفي وکړله خو د ځمکې کې دی ورسره ولګولو چې په ځمکه کې دی الله ته خبرداري د هغه څیز ورکوي چې الله ته علم نشته نو ولې په اسمان کې داسې څه څیز شته چې الله ته علم دی او د الله سره شریک دی وی نه د ځمکې ذکر یې ځکه وکړو او ځمکې سره مقید ځکه کو چې دا خلق خو په ځمکه کې دي او دی د ځمکې څیزونه د الله سره شریک کړي دي د اسمان څیزونه نه د ځمکې څیزونه باباګان پیران مفتیان عالمان او دغه شانته چې کم دینو بوتان ونی بوټي دا څیزونه دا خو په ځمکه دي نو ځکه ذکر د ځمکې وکړل فرمایي ام تنبئونه یا دی که خبرداری ورکي یا که تاسو خبرداری ورکوي اغه الله تعالی ته بما د اغه لا يعلم في الارض چې هغه ته په ځمکه کې معلوم لري ام بظاهر من القول یا کدی اسی سرسری وینا کوي سرسری وینا سرسری سی لکله چې یو سړی یو خبره وکي او داغه خبره څه مطلب نی به مطلب خلک وي مناسب سرسری خبره وکا دا الله وی یاد دی الله ته د یو داسې سیس خبرداري ورکوي چې الله ته علم نشته نو داسې خو په کائنات کې هیڅ سیز نشته چې الله ته به علم نی او یادی اسی سرسری خبرې کوي لګیا دي یعنی اسی باطل خبرې کوي لګیا دي اسی فضول لګیا دي اسی بے فیدی لګیا دي بے مطلب لګیا دي د ظاهر من القول دا معنا لا ام بظاهر من القول بل الله وینا بلکې زینا للذین کفروا خستکړی شوی دی دا چا لپاره چې کوپر کړی دي مکرهم داغي مکر او تدبیر دی لګیاري د دین خلاف سم مکر او تدبیر کوي دا ورته شیطان د تخسته کړی دی او بس دی هغه ته خګوري کله ورته دین وای کله ورته عبادت وای وصدوا عن السبيل او دیمن کړی شوی د سمیلارنا ومن يضلل الله نو چاله رچ الله گمراه کی فما له من هاد نشتاغتا سوک هدایت ورکون کی دا الله هلاک کړی دی دی بل آیت کی د دې لپاره تخویب دی يرول دی چې د آخرت او د دنیا د دواړو عذابونو نو یریږي په دنیا کې هم در باندې عذاب راځي او د آخرت عذاب ډیر سخت ډیر زیات سخت ایته شک راوړو د آخرت عذاب د برداشت نه بار دی د انسان د برداشت نه بار دی الله دې موږ ټول د آخرت د عذاب نه وساتي د دنیا د عذاب نه دې موږ الله وساتي دین اسلام کې موږ الله پورا پورا داخل کی لهم عذاب فی الحیات الدنیا د داسې خلکو د پاره په ژوند د دنیا کې عذاب دی ولا عذاب الاخرت اشق او عذاب د آخرت چې دی غډیر زیات سخت دی وما لهم ونبوی د دې لپاره من الله د طرف د الله نه من واق سوک بچ کون کی یا د الله نه سوک بچ کون کی داسې سوک د دې لپاره نشته چې د الله نه دی بچ کی او نه د الله د طرف نه دی داسې شی مقرر دی چې دی به د الله د عذاب نه بچ کی واق د واق ډېرې معنی دي
خو لیکن دا بچ کون کې معنی دا بیا دی کې چې کم دینو داري چې دا عام دی که یو کار په اختیار سره وي او که به اختیار وي. د دې په مقابله کې راځي منوال، دا یې رستو بل صفه باندې لري وال والی، هغه کې ولایت وي نو ولایت د الله سره خاص دی، نو هغه بیا د الله لپاره استعماليږي، هغه په خپل اختیار باندې، نو اختیار په هغه کې صرف سپارل شوی دی الله ته. وما لهم ونشتراغی دا پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من واق، سوک بچ کونکی سوک حفاظت کونکی. اللہ دا عمل کو توفیق.